بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پی ټی وی نېشنل پیښور سټوډیو نه زیم کاشف الدین سید او تاسو پروګرام ګوره هنداره. ګرانو کتونکو، د سبانا د محرم الحرام بابرکته او مقدسه میاشت شروع کیږي او دغه میاشت مونږ ته درس راکوي د قربانو او د انصاف دپاره، د حق دپاره د خپل تن من دن په داو لګولو مونږ ته یو سبق راکوي. او دغه میاشت بیا د دې سره سره چې کوم زمونږ د اکابرو او د آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی د اهل بیتو د قربانو میاشته نه دا مونږ ته د اتحاد درس راکوي، د یووالي درس راکوي. خو د بدقسمتۍ نه مونږ ګورو چې کله کله او بیا زمونږ په دغه خوره باندې زمونږ ملک دشمنه عناصر د دغسې حالاتو نه او د دغې میاشتې نه په دغه میاشت کې چې کوم اکټیویټیز وي، کوم سرګرمۍ د هغې نه فایده اخلي او د نقصان رسولو کوشش کوي. تېره ورځ هم یوه پیښه مخې ته راله او په دغې کې زمونږ د سیکیورټي فورسز 8 ځوانان هغه زخمیان شو او دا پیښه په یو داسې ځای کې راله چې هغې ته مونږ پوش علاقه وایو او عام طور هغه محفوظ ګڼلی شي. خو دا اوله واقعه نه وه. د دغې نه وړاندې هم زموږ د پولیس په افسرانو باندې دغلته اټیک شوي دي، په ججانو صاحبانو باندې دغلته کې اټیک شوي دي. یو ځل بیا د دغې میاشتې او بیا خاص طور د محرم الحرام په اولنۍ اشرې حوالې سره، اولنۍ چې کوم 10 ورځې دي د هغې حوالې سره لږ حساسیت سیوا شو. نو نن پروګرام کې به مونږ د راروان 10 ورځو د سیکیورټي په حوالې سره هم، 13 ورځ چې کومه پیښه مخې ته راغلې وه د هغې په حوالې سره هم او اوورال هم چې دا وخت مونږ ته کوم چیلنجز رامخې ته دي په هغې باندې به هم مونږ نن په خپل پروګرام کې خبرې اترې کوو. او په دې حوالې سره مونږ سره نن زمونږ چې کوم یو میلمه مونږ سره دی، هغه د سیکیورټي په حوالې سره، د امن و امان په حوالې سره خپل یو عملی تجربه او مشاهده هم لري او د دې سره سره دغه حوالې سره خپل یو سوچ فکر، یو زاویه هم لري. پخوانی د پولیس مشر زموږ د خیبر پختونخوا، پخوانی هوم سیکرټري قانوندان هم دی او پخوانی بیروکریټ هم دی. سید اختر علي شاه صاحب موږ سره په سټوډیو کې تشریف لري. شاه صاحب تاسو ته هرکلی. ډېره مننه. د دې سره بل ملګری هغه زموږ د پېښور ډېر متحرک او ډېر ځوان صحافي دی، د مختلف ټلویزیون پرایویټ چینلز سره هغه کار کړی دی او دا وخت هم د یو پرایویټ چینل سره کار کوي او د سیکیورټي حوالې سره، د کرایمز او ټیرریزم حوالې سره هغه ریپورټینګ هم کوي. شهزاده فهد موږ سره ناست دی. شهزاده فهد تاسو ته هم هرکلی. مهرباني. نو زما به خواهش وي چې ټولو نه اول مونږه شاه صاحب طرف ته لاړ شو. او شاه صاحب خواهش مې دا دی چې دغه ټول حالات چې کوم دلته کې یو شدید ترین لیر د سیکیورټي او د بدامنۍ د دهشتګردۍ تیر شوی دی، تاسو په خپله په هغې کې د فورس حصه وی، تاسو کتلی دي څه داسې وجوهات دي چې زمونږ د دغه چې کوم زمونږ مذهبي یا دینی سرګرمۍ دي یا اکټیویټیز دي یا دغه ورځې دي، د دې نه هغه ملک دشمن عناصر هغې د فایده اخیستو کوشش کوي او په هغې کې نقصان وشي؟ دې کې دوه څیزونه مه زه ووایم. یو خو هغه دي هغه عناصر چې ملک دشمنه دي، غیر ملکي ایجنسۍ دي، جی هغوی ته فایده ایستو کوشش کوي. خو هغوی فایده هله ایستی شي چې دننه زموږ په کور کې څه خرابي وي، داسې خلک موجود وي. جی نو بعض خلک به زه دا ووایم بدقسمتۍ نه د هغوی علم کم فهمي به ورته ووایم، جذباتیت ورته ووایم، چې هغوی دا فقهي مسلې چې کومې دي جی بنیادي خو دا د فقهي خبرې دي. بالکل جی. نو که تاسو که فرض کا څلور امامان راوالی سني هغې کې امام شافعي، امام مالک، امام حنبل، امام ابو حنیفه، دا په خپل خپل ځای کې ډېر لوی نامې دي. نو د دې مثال لکه اردو کې مونږ ورته په فرابه کې فقیه وو، جی بالکل، همدې هغې ته په انګریزي کې جورسټ وایي. جی او د یې موجود شکل چې دی او دا به د وخت امام ابو یوسف چې دی قاضي القضات و، جی جی، او اوس چې دی ورته مونږ ججان وایو. صحیح. نو دا خو په مختلف ادوار کې پیدا و، صحیح. اوسېدو
او مختلف جغرافیایي زون کې نو انساني عقل چې چرته راشي نو هغه کې بس نه څه فرق وي اختلاف برازي جی بالکل یا به د نقطه لکه نظر اوس د پیښور هائی کورټ یو ججمنٹ ورکی فیصله ورکی په اسلام آباد هائی کورټ باندې مسله باندې بل شادي کړي جی نو دا شنه دام دی نو دې ته په دې نظر قتل غواړي سو پوری چې زمونږ بنیادی حقایق دی هغه عقاید دي ای خو چا اختلاف نشته جی بالکل وحدانیت دی توحید دی بالکل توحید باندې اختلاف په رسالت دی په کتابونو دی یوم آخرت دی بالکل حضور صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی ختم پیغمبر دا نبوت ټول دی وانی جی اخو لا دی بیا دا چې چرته د انساني عقل خبره رااله صحیح یو مسله نوې پیښه شوه جی د وخت یو مجتهد ته لاړې هغه یو خبره وکړه دلته په پاکستان کې ناسې بلکې دیش په مصر کې ناسي نو دواړو رائے ورکا جی نو دې کې بس لګ ډېر فرق وي بالکل ظاهر خبره نو ده دا تاسو موږ خبرو د کې باغی نظر کومه قتل شروع کو جی نو د خو دلته ته موږ بیا بالکل یو مذهبي سیس جوړ کو یو جنون ته لاړ جی. چو یو بل ته بیا کافر ویل شروع کو نو هغه بنیادی وجه دا ده صحیح نه خو د دې سره سره شاه صاحب زما به خواهشي چې کم هغه بیا د تاسو چې کوم نقشه کې خو دا او بیا په دغه نه چې کم دغه ملک دشمن عناصر خبره تاسو وکړه او د هغې دپاره زموږ د ناپوهه او کم علمه رونه د هغې دپاره استعمالیږي خو د دې سره سره د هغه خلکو خپله ایجنډه هم وي او زما به خواهشي چې په هغې هم تاسو خبره وکړئ بیا تېره ورځ چې کومه واقعه شوې ده لږ د هغې په تناظر کې به هم زه ستاسو تجزیه اخلم خو فهد طرف ته ځم شهزاده فهد د محرم الحرام حوالې سره زموږ د فورسز د هغې خپل یو طریقې کار وي د هغې خپل تیاري وي نو دا ځل د محرم د عشرې حوالې سره څه پلان تیار کړی شوی دی ستاسو به شوي د پولیس د افسرانو سره خبرې داسې ده چې د محرم راتلو نه مخکې په پوره صوبه کې د پولیس طرف نه یو پلان ورکړی شو چې هغه کې حساس ایریاز چې کوم دي 15 حساس اضلاع چې وو هغه ډکلیئر شو خیبر پښتونخوا کې 15 ضلع حساس انتهایی حساس جی انتهایی ډی خان جی کرم پېښور ورسره چې د هنګو جی او کوهاټ او دلته چې دی اکثر تاسو به کتلی چې د محرم نه مخکې هغه شروع شي ریسنټلی دا چې اوس په کورمه کې کومه واقع وشوه بالکل هغه خبره وه جایداد تنازع وه بیا ته مذهبي هغه جوړ شو د هغې د رنګ ورکولو مذهبي اختلاف رنګ ورکولو کوشش وشو جی بالکل نو هغه چې دی د فورسز طرف نه تیاری شروع یې د نه مخکې هم دوی کوشش دا و چې یاره دا څومره ډسپیوټ دی په هغه اضلاع سطح باندې دا ختم کړي په پېښور کې 14,000 پولیس اهلکار به چې دی د محرم ډیوټیانې ورکوي داسې 200 کیمرې دي په ښار دننه کې تاسو به لیدلي پېښور محل وقوف و داسې ده چې ښار دا څومره چې امام بارګاه دي دا په ښار دننه ایگزیکټلی نو هغه دا کم روټس دي دوی باندې به چې دی 3 لیئر سیکیورټي به دوی ته فراهم کوي او ورسره چې دی کمانډ کنټرول روم جوړیږي غټ کمانډ کنټرول روم عموما کوهاټه کې جوړیږي د نه علاوه د دې چې دی کابل تاڼه کې دی بل ځای کې درې ځایونو کې د ځل جوړ کړي 200 کیمرې د جلوس به برای راست نگرانی کوي چې کوم لار باندې به تیریږي او د نه غټه خبره دا ده چې د ځل به د ښار کې دا هم 200 کیمرې سی سی ټي وي کیمراز دا به نگرانی کوي آنلاین نگرانی وي جی بل د ځل دا پلان هم دی چې د ښار دننه چې کوم ایریاز دي د ډرون باندې به نگرانی کیږي چې کوم نمبر اف بلډینګز دي هغه به کیږي د مخکې موږ وکتل چې سکیورټي ادارې چې دي د سپیشلی پولیس او سی ټي ډي په متنو کې او دې ځایونو کې نایټ ویژن ډرون استعمال کو تاسو ته به دا خبر راغلی وي نو دا ټیکنالوژي نه هم استفاده اخلي لګیا دي زموږ فورسز داسې چې د هغه د دفعه 144 نافذ دا نور ځایونو کې نو تیاریانې د فورسز بالکل پوره دي اوس دا موږ غواړو چې راخه طریقې سره محرم تیر شي خپل سکون هغه تیر شي د نه علاوه چې د 9 او 10 محرم باندې موبایل سرویس به بند وي جی دی ریکوست کړي چې کوم حساس ترین اضلاع دي الته به موبایل سرویس موږ بندو نو تیاریانو حواله سره کوم خبرو کو نو تیاریانې د فورسز د پولیس څومره چې زموږ متعلقه ادارې دي دا فوللی د ټایم د محرم سکیورټي حواله سره پلان هغه دي تیار دي او ان شاء الله د محرم به ختمېږي جی اختر علي شاه صاحب چې کله شهزاده فهد خبرې شروع کړې نو د حساس ضلعو نو تاسو ورپسې د هنګو د کوهاټ په خپله مطلب هغه ستاسو چې کوم تجربه ده یا مشاهده ده د هغې نه دغه ضلعې چې کوم نمونه فهد واغستل دغه ضلعې دا دي چې دغلته کې زموږ دا ټول مکاتب فکر هلته موجود دي خو بیا وختي چې موږ کومه خبره کوله چې یاره کم ملک دشمنه عناصر دي د هغې ټارګټ هم دغه ځای وي
څه طریقې کار وي د دغه خلکو داسې چې دوی همداسې حساس ځایونو ته ورځي او بیا د هغې دپاره په کومه طریقه زمونږ چې څنګه تاسو خبره وکړه چېرې زمونږ دغه ناپوهه یا کم علمه وروڼه دي دا د هغې نه کار اخلي. اول خو ګوره موږ که کتل دا غواړي چې کم تنظیمونه دي جی چې هغه د وروستو زه به دا یو کم نوي کې زه ASP سټي وم جی نن 2023 دی نو دې کې دا تنظیمونه مختلف هغه وخت مو بیا د شکلونه بدل شو جی نو یو خو تنظیمونه او چې کوم شکلونه بدل شو بیا د 9/11 نه پسته جی د هغې یو بل شکل مونږ ته مخې ته رالو صحیح او هغې کې مونږ وکتو یو بل عنصر رالو خودکش حملې شروع شوې جی نو دا یو شکل یې مونږ ته مخې ته رالو نو اوس دې لړ کې خو چې څونه لا انفورسنګ ایجنسیز دي که هغه د پولیس دی او د هغه کاونټر ټیررزم ډپارټمنټ دی سپیشل برانچ دی داسې که زمونږ نور لا انفورسنګ که انټیلیجنس هغوی ټولو یو خپل سرویلنس کړی دی ډیټا یې جوړه کړې ده شیډول 4 کې موږ خلک اچولي وي نو او هر یو تنظیم موږ ته معلوم دی جی او دا تنظیمونه داسې دي چې دا اوس صرف یو ښار پورې محدود نه دي صرف دا نه ده چې دا صرف په کراچۍ کې دی او په پېښور کې دی دا چې دی د سرحدو را آب طرف تم دي جی بالکل نو یو خو د دې اډانه باندې پوره نظر چې وي صحیح لکه اوس ته پرونی واقعه راواله جی بالکل پرونی واقع چې کب دا کېده دا موټر صحیح چې کب دا سړی پکې داس وي نو ته خو څه خوب نه لیدلی که نه بالکل خو دا یو پوره تنظیمي دا خو د یو تنظیم یو فرد دی جی پوره چې هغه نیټورک ته دا کار حواله شو جی. خو دې نه مخکې به خو چا پلانینګ کړی وي بالکل سرویلنس به کړي دا ټارګټ به ورته حواله شوي دلته هغوی به دا اندازه لګولي چې فرنټیر کور چې دی په کم انداز کې غش کوي کم ټایم کې کوي سپیډ یې څنګه وي کم ځای کې به بیریر وي څنګه به وي اوقات کارې څه دي نو دا ټول څیزونه نو دا یو څه ښه لګیا دي که د ده یو سر په فرض کا په جلال آباد کې دی نو لکۍ په پېښور کې ده جی او که لکۍ دلته نو سر یې هلته دی نو دا خو سر هم کټکول غواړي او لکۍ هم کټکول غواړي نو هله به کار ته موږ ځان رسو بیا دویمه خبره دا ده چې اول خو دا کتل غواړي چې دې د وړاندې کا د بتې په صورت کې دا کا د ټارګټ کې لګ دا کا داسې خودکش شوي دي خودکش خو چې چاو کا خو لاړ وکړه جی بالکل ها دغه خلاف خو کیس ختم شو چې کم سړی مړ شو دغه خبره ختم خو د دې شاته کوم خلکو ماسټر مایند دی کم تنظیم سره دی هغه بیا اوس دلته زما کار شروع شي بیا حیثیت پولیس جی کیس رجسٹر شو زه تفتیش کوم اوس دا زما سکلز دی مهارت دی چې زه څومره ښه شهادت چې دی په صفحه مثل ته راولم او خلک کیفر کردار ته رسوم جی نو دلته اوس د دې تجزیه کول غواړي که فرض کا سل کیسونه شوي نو د سل کیسونو کې موږ څومره منطقي انجام ته رسولی دي نو که هغې تعداد کم وي جی نو دا به بیا نور داسې څیزونه کېږي بیا به نور داسې کېږي نو یو خو بنیادي وجه دا ده صحیح نو دا قتل غواړي نو که دې څیزونو کې زمونږ ګرفت زیات شي نو ستا بیا بیروني چې کوم قوت دی هغه ته دا چانس به کم ملاوي جی بالکل جی فهد شاه صاحب هم حواله ورکړه او زما هم خواهش چې په دې باندې موږ خبره وکړو پرون چې کومه پیښه مخې ته راغله نو څه د هغې نن په هغې کې هم ځکه چې سی ټي ډي هم د هغه ځای جایزه اخیستې ده نو د هغې حوالې سره څه ابتدایي تفتیش کې څه خبرې مخې ته راغلي داسې کار وشو چې کله دا دماکه وشوه نو په موقع خو موږ وکتل نو ډېر د حیرانتیا خبره ځکه نه وه چې په حیات آباد کې څنګه چې تاسو مخکې خبره وکړه داسې واقعیات کیږي او مسلسل کیږي هلته ټارګټ ډېر اسان دی یو خو هلته
ډېر داسې ایریاز دي که نه چې هلته ته لاړ شې افغاني هلته پاتې کېږي. ډېر خلک داسې چې لکه هغه رجسټرډ نه وي مخکې د حکومت طرف نه پولیس طرف نه دا زور به یې ورکولو چې تاسو خپل ځان رجسټرډ کړئ. جی بالکل چې کرایه‌دار راځي نو پکار ده چې مالک مکان هم او کرایه‌دار هم یس دواړه پولیس نو تانې هغه سره اوس داسې چې کوم RTIF فارمونه به یې ورکول هغه چې دی هغه پروسس چې دی هغه ډېر کم شوی دی. تا ته به پته نه لګي تا سره جوخ ګاونډي څوک اوسېږي په حیات آباد کې. نو دا خو غټه مسله ده. بله د پیښې حوالې سره موږ ته نن انفارمیشن دا وشو چې کم دا خودکش یو هغه پیرالایز و خپل لاندې پیرالایز و هغه څنګه راغلی دلته چا رسولی دی ټارګېټ یې ورکړی دی د خلاف لګیا دي انټیلیجنس ایجنسي لګیا دي کارکوي لګیا دي انجن مفلوج هم ډرایوینګ هم او ډرایوینګ هم کولو لاندې پیرالایز و اټومیټک ګاډي وي که نه زیاتره نو هغه لاندې هغه یې تړلی و ځان سره دا بیګ یورین بیګ یې تړلی و د خپې باندې. دا خبره مخې ته راغله فرست ټایم داسې مونږ وکتل چې یار دا هم مطلب یو بیمار سړی او هغه دې کې استعمال شو. بل دې کې چې دی د هغه DNA سیمپلینګ هم لیږلی شوی دی انجن نمبر چیسس نمبر د هغه شناخت او کلیر تصویر ډېر کلیر دی شکل نم داسې اندازې کیږي. نو دا واقعیات نوي نه دي دا واقعیات زړې دي. دا چې دی محرم نه مخکې داسې هغه کول اټیک کول دا یو هغه غونتی دی خوف پھیلاولو غونتی داسې هغه دی او ایجنسۍ لګیا دي کار کوي لګیا دي. امید دا دی چې یاره کیدای شي څو ورځو کې د هغه ټول نیټورک پته ولګي او چا څوک څوک چې دی کې ملوث دي هغه ونیولی شي. جی اختر علي شاه صاحب یو خو فهد چې اخر کې کومه خبره وکړه چې یاره دا د محرم نه مخکې د خوف او د یرې خورولو یو د هغې کوشش دی او خدای مکه مونږ پکار دی چې الرټ یو نو یو خو دی باندې خو دوه څیزونه په دې تېرې ورځو واقعه کې نوې مخې ته راغله زما په خیال باندې. یو خو دا فهد چې کومه خبره وکړه چې یاره یو مفلوج انسان په دې کې استعمال شو هغه ته یورین بیګ هم لګېدلی و د دې دا مطلب دی چې دی لاندې پیرالایز و. دویم دا ده چې د بارود چې دي نو هغه د CNG ټینکۍ کې اچولی شوي. تاسو نه ګڼئ چې دا اوس یو نوی چیلنج زموږ سیکیورټي ادارو دپاره او د چیکینګ یا چیک پوسټ باندې اوس داسې حالات چې یاره اوس د CNG ټینکۍ به څنګه تلاشي اخیستی شي او یا یو مفلوج کس دی نو هغه به څنګه مشکوک کړلی شي. دا یو نوی چیلنج نه دی؟ زه خو دا یم چې چیلنج ما زوړ دی جی پیټرن زماغه دي. زه سوات کې هم پاتې یم جی مردان کې پاتې یم جی بلو کې پاتې یم او ما پیټر دی ما تنظیمونه دي ما خلق دي هغه وخت هم دا طریقه کارو هغه وخت خودکش و هغه وخت هم سنایپر زو جی باره بچې دی په غر کې به زبګه لاین فورس والا ناسو لاندې نه به ټک هلته به په غر کې ویشتي جی هغه وخت هم په بارود ګاډي ډکو مختلف پولیس لایز باندې تللی دي لاره کې جوماتونو باندې هر څه دا په جلسو بالکل ما خلق دي هغه دی. جی موږ اصل کې دا دی چې سیلف ډینایل کې ځان ساتو ډېر دا څوک اوس چې دی ته لږ شاکسته او ډېر تیرا پورې لاړ شه او ما زړې خبرې بیا شروع شوي دي. جی درې طرف ته لاړ شه آرم ګروپس ګرځي لګیا دي. جی هلته پړکې لیجنډ او دا چې دی د هغې د بغیر اوس ګرځېدی نه شي. جی نو چې د هلته عملداري د حکومت دا چې ته زه لرې مزه دام پرېږده. خبره دا د ریاست کار څه دی چې هغه به خپله عملداري قایموي جی هغه به د قانون عملداري یقیني. ته لږ دا پېښور نه خو لږ داسې بار وځه جی متنوع ته لاړ نه مترې ته لاړ شه. جی دا کافور ډیری او دا عیسی خیل او د دې منځ کې ته بارود هر قسم هلته لانچر شته هلته هر قسم وسله شته. ته خو چاته څه ووایه هلته حکومت هلته شته ولې نشته؟ نو چې هغوی کوم ځای نه دا چا تپوس وکړو چې دوی ته دا راکټ لانچرې چېرته نه رالې جی دوی سره هر قسم د دنیا چې فورټ سره کوم څیز دی هغوی سره دی جی دا چېرته نه رالو. نو دا بنیادی څیزونه ټیکول غواړي د ګورننس څه دی. جی بنیادی سوال په گورننس اوچتېږي. جی رول آف لا جی لکه دلته موږ بیا کاروایی دی ته وکاروایی پولیسه
یو طرف ته دای بل طرف ته ډاکټر اس اف سلطان جی تاسو ته که یاد دي دا غر اور غوا شوی و یس بیا یې قتل هم که په خپله وروانې چې کله دلته په دې هغې کې اسپتال و ډبګري ګارډن کې چې وتو نو پې فایرنګ شوی و غریب نو هلته نه اسپتال شفټ کړو یونیورسټي روډ ته جی هغه ته پولیس ګارډ هم ورکړی و هغه لایسنس کلاشنکوف او ډرایور سره به نو ایس ایچ او ټاون ته هغه ښکاره کېدو چې زه اوس کاروئ نو ورپسې رایډرز یې ایستولي دي او سړی ورته نیولی دی جی هغه ورپسې لایسنس هم وروړو خو چې سبا بیا به عدالت ته هلي نو دې ته کاروایي پولیس زره چې هغه خپل پرفارمنس کېلو سبا به پریزنټیشن کو به هغې کې به راځي پچھلے سال 2 کلاشنکوف اس سال 3 کلاشنکوف کلاشنکوف. هغه غریب پروفیسر ته خو ډېر تکړه دی پروفیسر د سایکیټري ډپارټمنټ چې هغې کې کې ټي ایچ کې هیډ پاتې دی هغه ته تکړه دی چې یونیورسټي روډ باندې حق ولاو لا ابایډنګ سټیزن جی او دلته چې دی یا د چا خان هغې حجرې ته خو به دی نه ځي هلته به ټوکماران به ناست دي هلته به نه ځي جی نو دلته دا زمونږ لا انفورسمنټ کې او دې کې دا یو مسلې دا دي نو مونږ اوورال گورننس او قانون او کمرانی چې څه ته مونږ وو جی د گورننس بنیادی جز دی دا اوس د کشمور کې سره روان دي پورا حکومت سندھ ولې بے بسه دی بالکل پته وي کچے کے ډاکو کچې کې ډاکټر زه دا خو ته وي کله دلته کم خوا بیروني ایجنسي راغله جی بیا دلته وګوره دا چې اوسنی ما ته ښکاري ریاکشن زمونږ ډیفنس منسټر صاحب استاذه بیان ورکړی دی جی د افغانستان پر بالکل جی افغانستان حوالے سره جی زمونږ چیف اف آرمی سټاف سپهسالار هغه هم بیان ورکړی چې بس ډېره شوه جی افغانستان ته بالکل جی نو ما ته ښکاري چې پاسبلی دا د هغې هم یو څه بیا چین ریاکشن ما ته ښکاري یعنی هغه کم سټیټمنټس چې راله دا د هغې ما ریاکشن ته دا هم احتمال دا دی یو زما پرزمپشن دی آی ډونټ هیو any evidence دی ما سره نشته خو هسې زما یو دا حس کار دا وي چې میبي جی چې کوم تنظیمونه چې یاره ته دا وي چې هلته دي دا خو ګوره ستاسو خپل کور کې داسې شوي جی او دې کې به زه یو خبره اډ کوم د متنو کې تیر 2 هفتو مخکې یو دهشتګرد نیولې او هغه ګاډي پسې تړلی و که تاسو لیدلی جی بالکل تصویر هم راغلی او هغه ایس ایچ او هم معطل شوی انکوایري هم پکې جوړه وه د هغه ریاکشنز دا وشو چې هغه په تاسو ګوري هر 3 ورځو پس په متنو کې او په بډبیر کې او دې ځایونو کې په چوکیانو په پولیس هغه کې ایکشنز کېږي لګیا دي نو میچورټي هم نشته د خو د پولیس که تاسو یو دینه مخکې چې تاسو به کتلی څومره غټ کارواني شوي دي خو داسې قسمه عمل نه دی شوی خو ډېر احتیاط کول پکار دي زموږ پولیس ته هغې ته چې یاره که یو کاروایي کوي هغې به رد عمل څه وي هغه نقصان الټیمیټ چې دی هماغه پولیس ته نقصان دی تاسو وکتل هغې نه پس په پولیسو د هغه حملې زیاتې شوې پولیس باندې حملې زیاتې شوې او وخت په وخت باندې مونږ ګورو دا ځل چې کم فهد مونږ ته ښکاري چې هغه خلک ټارګېټډ کاروایی کوي او هغه ټارګېټ د هغې چې دی هغه زمونږ سیکیورټي فورس ایگزیکټلی جی شاه صاحب یعنی حکمت عملي هغې هم بدلوي را بدلوي که نه خو د څه مودې نه مونږ ګورو چې هغې ټارګېټډ کاروایی کوي یو خو په دې باندې را سره خبره وکړې دویم دا ده دا تاسو د ګورننس خبره مو وکړه د سیسټم خبره مو وکړه زمونږ آی جي صاحب تېرو ورځو کې یو سټیټمنټ راغلی و چې یاره کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ دا مونږ اکوپ کول غواړو او دې ته به مونږ د پنجاب په طرز باندې مونږ دې ته به آلات او مختلف څیزونه دا به ورکوو څه ګڼئ تاسو زمونږ په چې کوم کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ دی څه قسمه کمزوری تاسو ته ښکاري چې د هغې نشاندهي وشي او په فوري طور باندې هغه کمزوری لرې کول پکار یو خو به زه دا وایم آی جي صاحب خو سټیټمنټ ورکړو خو ته دا پته پکار ده چې زه په خپله د ایز ا اډیشنل آی جي سپیشل برانچ او هغې ته به هغه ډایرکټریټ اف کاونټر ټیرریزم وی جی او هغه د هغې کار صرف دا و چې هغه به انټیلیجنس ګیدرینګ کولو او به فوري طور باندې بیا تاړو ته او ډسټرکټس ته هغې ته بیا هغې به بیا ایکشن کولو او واپس به بیا ودین 24 آورس کې چې آیا د انټیلیجنس ټیک و غلط او سچ کاروایی خو دا به ضروري وه جی بیا چې زه ہوم سیکرټري وم دا کاونټر ټیرریزم موږ بیا ری نیم کو ډایرکټریټ په ځای موږ دا کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بیا دی تب بگا رول ورکو لیڈ ایجنسی کا انویسٹیگیشن ہم شو آپریشن ہم شو انٹیلیجنس ہم شو
صحیح بیا دې سره هغه ټیکنالوژي پولیس سره چرته نه وه GSM لوکیټرز دې کې دوه قسمه دي یو چې دی لسننګ ډیوایسز اوس پورې حکومت پاکستان اجازت نه دی ورکړی خو هغې دا ته وجه ښیمه ولې زه په خپله میټینګ کې وم خدای دې وبخي انٹیریئر منسٹر رحمان ملک بھائی جی یہ بہت ضروری ہے کر وہ نہیں یار اگر یہ پولیس کو دے دے یہ پھر لڑکیوں کی باتیں سنیں گے استاسو گورے چک نل درته اوس پته لګي ډرایګ رومونو د خلکو د بیډ رومونو ویډیوز کیږي لګیا دي نو موږ ته بیا صرف ملاو شو هغه صرف ټریسنګ چې دیتا ته لوکیشن ملاو شي هغه لیسننګ اوس پورې نه ملاو نو دا مین سیز خو ټیکنیکل دا سیز دی صحیح نور خو دې سره زه دا درته ویم په دعوې ویم چې خیبر پښتونخوا پولیس سره هر قسمه سوفیسټیکیټډ ویپن شته هر قسم جی دا ځکه دعوې سره ویم چې موږ ته په خپله په مردان کې هرې تاڼې ته موږ ماټرې ورکړي دي نایټ ویژنز هم ورته تللي وو هر هغه وخت حساب سره دا چې دا حکیم آباد کې جی ایلیټ ټریننګ کالج جوړ شو اول خدا نه و کنه بالکل جی نو دې کې چې کوم دا ایلیټ ټول ټریننګ کیږي نو دې ته چې دا ویپنز ملاو شوي دي دا کوم ویپنز دي دا چې هر چیف منسټر زی او ورته لاسي بیا تعلیم وایي کنه جی جی نو خدا ویپنز دي ټول کنه خبره دا ده اٹ از ناٹ اونلی د ویپن اٹ از مین بیهایند د ګن هغه بیا استعمال ماشن پکار دی ستاخه انټیلیجنس پکار دی ټارګټډ پکار دی زره دا نه ده چې سټرایک اینڈ سرچ آپریشن جی جی د باندې 2000 پکړ لی بیا روستو صحیح جی تاسو وختي چې کوم خبر ورکړه چې کارکردګي شو کولو لپاره لکه 2000 وسله دا او دومره جرایم پیشان حاصل دلته هغه ټایم چې دا کوم لا جوړې دا ونبل او هوټل او دا ټول یس دیونه ډېر لوی باسو ځکه چې دې سره د انساني حقوقو تړلي شوي جی دا تجزیه اوس پکار دا چې دا دوه زبانې نه موږ دا فارمونه ډکو جی ټیک ده نو د دې نتیجه کې موږ څونه ټیررسټ نیولي دي جی څونه نیولي دي د وی کنه چې کم شو جی او چې کم شوی دی نو هغې بنیاد باندې موږ سره ډیټا ده موږ یې څه انالیسس کړی دی شته څه انالیسس د دې انالیسس پکار دی چې د دې فایده شته نقصان دی کا چې خلک تنګو جی یو خدا سیز دی دوی به دی چې وکړه کنه د متنو خبره وکړه صحیح نو دا خو یو سیز دا ظاهر دی چې یا دلته مقامی ستوانه دا چرته سلیمانی ټوپه زمانه خو نه کړ چې سلیمانی ټوپی یې چولې او غیب شي او بیا راشي نو یې مطلب دا چې خم منظم انداز کې دي جی یو تاڼه باندې څوک حمله کوي خو لس کسان به کنه بالکل بشک کم از کم لس خو به اته به وي جی نو دا خو چې حمله کلو کې خو چرته وزیم کنه جی او بالکل هغه نرسو چرته لاړ شي بیا د خپلو کې ملاقات څنګه کوي جی د دې رابطې خپل څنګه دي دا څنګه یو ټارګټ بیا ځان ته کوي دا څه نو دا ټول چې موږ دا شهادتونه نه یې کړي کنه دا انټیلیجنس موږ سره نه نو په هوا کې به بیا ډزې کوو جی شهزاده فهد د محرم الحرام حساسیت خبره چې موږ کوو بیا په دې کې د سکیورټي ادارو د هغې خپل پلانینګ د هغې خپل منصوبه بندي د هغې سره سره بیا د خلکو د عام ولس د عام وګړي د هغې نه هم څه کار اخیستی شي مختلف تنظیمونه دي هغه تنظیمونو ته آیا هغې ته هم څه ذمهواري ورکړې شوې د محرم حواله سره ذمہداري خو د ټولو ده ټول نه مخکې زه ګڼم چې تاسو به کتلي هیټ سپیچز شروع شي د هغې نه مخکې ټول نه غټ فساد همدغه شی دی جی په ټیک ټاک څو ورځو مخکې یو ډېر غټ میډیم جوړ شوی دی وختي موږ تاسو سره دا خبره کوله مخکې به فیسبوک ډېر خلکو هغه کولو نن سبا ټیک ټاک ډېر غټ فین فالوینګ دی او خلک ډېر زیات استعمالوي په هغه یو څو ویډیوز موږ وکتل دا ریسنټلی هغه کې چې دی د هنګو 2007 بلاست یې وښولو هغه یې وښول چې یاره دا اوس ریسنټلی کورما کې چې کومه واقع وشو دی کې دا خودکشو شو د دې نه علاوه چې کوم 2007-8 کې چې کوم واقعات و هنګو کې دوکانونه یې سوځولي وو هغه واقعات هغه اوس ریسنټلی په پاړچینار کې شروع دي شیعه سني خپلو کې لانجه شروع د کلیو سوځول نو د سوشل میډیا فیک ویډیوز او د هغه چې دي د میسیجز دا چې کله پورې نه کنټرول شوی کنه
دا لکه یو سړی د کور مې د حالاتو نه خبر هغه په پېښور کې ناست دی هغه یو ویډیو ګوري چې یاره دا وګوره سکول یې سوځولو کور یې سوځولو کلی یې سوځولو حالانکه هغه کلونو مخکې ایگزیکټلی نو هغه چې دی که داسې قسم هغه د دې روکتام نه کیږي نو دا به ډېر زیات مخکې مونږ ته پاره به ډېر نقصان دی شي د عام شهري دا فرض دی د هغه فرض دی چې کم از کم نور حکومت کا اقدام کوي که نه کوي نو ډېر ښه هغه دی چې رپورټ یې کړه جی نو یو آپشن درکړی فیسبوک هم آپشن درکړی ټیک ټاک هم درکړی ټویټر هم درکړی هر یو هغه آپشن او سوشل میډیا نو دومره چې پلیټ فارمز دی دي کله پورې د حکومتي طرف نه که اقدامات نه کړي نو عام سړي هم دا فرض جوړیږي چې یاره دې یو خبرو کې کم از کم یو کامنټ وکړه چې یاره دا زوړ دی که ته پوهه لرې نو دا چې کله پورې نه کیږي نو حالات بل تاسو چې هغه وختي خبره مانه هېریږي هغه کاونټر ټیرریزم والا بالکل جی تاسو ګوري په پېښور کې د دې هډ کوارټر نشته په پولیس لاین کې اورکوټ غونډې ځای کې دي ما څو ورځې مخکې یو پولیس افسر سره خبره کوله وایي په پنجاب کې انسپیکټر لیول هغه چې دی سی ټي ډي والا هغې سره بلټ پروف گاډي دي دلته تاسو زم اضلاع کې وګورئ ټول نه فرنٹ لاین باندې زموږ سی ټي ډي ده دلته د پنجاب سی ټي ډي ټیرریزم سره هیڅ ډیل نشته خو دغه فیسیلیټي وګوره دا ټول نه غټه خبره د هغې فرانزیک وګوره د هغې څومره چې هغه وي یو غټه واقع شي د هغه تفتیش مونږ لیږو پنجاب ته لیږو غټه هلته لیبارټریانې دي نو دا چې دي دا هم پکار دي او دا د وخت ضرورت دی که موږ ځان اپګریډ نه کړو موږ نور به هم ډېر وروسته پاتې شو جی شاه صاحب د کله چې د پولیس یا د هغې د کاروایانو خبر راځي په هغې باندې تاسو ډیټیل سره خبرې وکړئ خو خاص کر دا روان اشاره د محرم چې ده که دا مونږ مخې ته ساتو په دې باندې خبره کوو ستاسو څه خیال دی ځکه چې دا مونږ ته داسې ښکاري چې یاره روایتي طریقې استعمالیږي فوري طور څه داسې ګامونه پکار دي چې یاره دا سیکیورټي صورتحال مونږ قابو ساتلی شو دې کې خو لکه دې خبرو کې اوس لکه نوې سیز پکې ډرون رالو جی کیمرې به لګېدلې وي جی دا خو نوې سیز دی جی بیا ورسره دا رابطې کمیونیکیشن چې دی جی دا هغې کې ټیکنالوژي هغه بیا نورې تا سره آی بي دا نورې ایجنسۍ دي سره ته کوارډینیشن کوي نو هغې کې لیسټنګ نو یو بل سره د دې خلکو په دې ذریعې نیټ دی جی جی د دې سرولنسز ډېر ضروري دي جی بیا ورسره روایتي دواړه سیزونو به یو ځای چلی نو والا کار کېږي بالکل روایات به هم نه پرېږدي لکه دې کې به دا هوټل اینڈ سټای چیکنګ دی اډو چیکنګ دی دا ټول سیزونه دا ضروري دي بیا دې کې لکه د خبرو کا شعله بیان مقررین وي جی بالکل هغې راځي هغې باندې پابندي لګي هغې موږ سره یو لیست پروت دی هرې فرقې نه دی یو لیست پروت تیار او بس هغه اپډیټ کول لکه دا چې پکې کله کله پکې سي هغه لطیفت جوړه شي کنه بیا هغه چې دا 47 کې مړی دلته چې دی هغه دلته پابندي ولګي د شاه صاحب خبره کټ کومه جی ریسنټلی اوس د 2 ورځو مخکې د اهل تشیع طرف نه یو اعتراض وشو چې دوی سره چې کوم لیسټونه دي د امام بارګاو هغه زاړه دي هغه زاړه دي مونږ نویم جوړې شوي دي سره د پروفایلینګ د دې شته نه مونږ چې د نوي امام بارګاه نه جلوس هغه کو وباسو نو په مونږ اف آی آر درج شي 13 ځل هم درې څلور اف آی آر درج شوي نو د پروفایلینګ او د مانیټرینګ کم چې تاسو خبره وکړه چې مونږ سره زاړه لیسټونه دي هغه هم هغه چې دي کې ما خیال کې ټول لوی احتمال بچي کنه وره اوس خو هغه چې کوم سکیورټي پلان ته کنه سونو روټس دی او دا علاقې دی بالکل سیل شوي وي اصل نو ټول لوی چې خطر به وي دا وخت به سوسایډ والی جی ایکسپلوسیو لیډر او یا پرسن ځکه که پولیس یو ځکه یو ځای به ولاړي کنه بالکل جی الله کا بدی کړي ده جی نو دلته باغ بیا کوي به بیا په دې طریقه کوي جی دغه ته خو ټارګټ شته کنه هغه یو نیوز به کریټ کوي او تاسو کا دینه نو دې د پاره اوس دا لیر چې دې زیاتول غواړي سکیورټي یعنی دغه کم چې کم ځای کې د هغې نه مخکې هم لیرز پکار او دغه لیرز انټیلیجنس بیسډ هم پکار خو ضروري دی انټیلیجنس خو دا دی چې وره یو سړی دا خودکش خو داسې څیز دی که نه جی که دا یو ځل ورسېدو مطلب خپل ټارګټ اچیو کړ جی ځکه بیا تا سره بله لاره خو نشته که ته یې ولیم نو خو بلاست کېږي او خطرناکه خبره هم دا ده کنه چې دی خو ځان وژني که یا تا وجلی یا هغه ځان په خپل اسم وژني نو که ستا لکه وګوره که د با سره سل ګارډز دي او زه روان یم نو خو ما دې نه بچ کوي که په ما باندې څوک فایرنګ کوي د کډنیپ خطره ده دا شده خو خودکش نشي جی خو که یو ځل هغې ته راله بالکل
نو دې کې لکه یو خدای سره جیمرز د سونه چې دي کنه جی بالکل دا ضروری دي دا ضروري دا ټیکنالوژي بیا چې دې کې ایکسپلوسیو هغې دپاره سنف ډاګس جی کافي لوی اوسه هغه همداشان دی ټرین ساتلی وي پریکټس کې وي هغه وي هغې نه پوره کار ایستل ځکه چې که ډېره ټیکنالوژي ایډوانس شوه خو تاسو که امریکې ته لاړ شئ چېرته لاړ شئ ټوله نه بیسټ چې دی که نه سنفنګ چې دی که نه دا ډاګس دی جی ګرانو کتونکو خبره اترې تاسو زموږ د ماهرینو زموږ د میلمنو واورېدې او یقینا چې چیلنجز موږ ته ډېر زیات دي حکومت دپاره هم زموږ د سیکیورټي ادارو دپاره هم زموږ د ایډمنسټریشن دپاره هم او بیا په تیره زموږ د عام ولس دپاره هم ځکه چې مشکلات د هغې زیاتېږي په داسې حالاتو کې د حکومت هم ذمواري جوړیږي چې دغه ادارو دپاره چې کوم ضروري اقدامات او بیا خاص کر د نوې دور چې کومې تقاضي دي د هغې مطابق انتظامات وشي او د دې سره سره د یو عام وګړي په حیثیت باندې موږ ته هم پکار دي چې موږ الرټ یو موږ بیدار یو موږ په ناشنا خلکو باندې نظر ساتو او که داسې څه وي چې موږ خپل د سیکیورټي ادارې هغې ته خبر ورکړو. ډېره شکریه ادا کوو سید اختر علي شاه صاحب ستاسو شهزاده فهد ستاسو ګرانو کتونکو د پروګرام وخت اوس ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان.